پاتې شه باران دی. دوستانو بیا هم در سره د کړې ژمنې مطابق د دې ناول دویمه برخه شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو هم تر پایه وګورئ او له ناول کتو وروسته موږ سره خپل نظر ضرور شریک کړئ. خو که تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ او تر اوسه مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس تر سره خان کلیک سبسکرایب کړئ. بنډار ښکلی و. کلیوال سیلاني و. یوه لویه کېږدۍ یې لګولې وه. د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کاوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کېږدۍ په منځ کې اور بلو او سړورو زلمو ترې د اتڼ زنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سوات غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسېدو. د هوټل پر لور رهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هره ورځ به د رباب کوو، نن مې ومنله چې په زړه کې د جوش او په ګوتو کې د کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه د ادم خان وبولم. هغه وویل نه نه اشنا ډېر پام به کوې، زه د وخت له درخانیو ویریږم بلکې سخت ویریږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ما ورته وویل ښه ماته به رباب را زده کړې؟ وی ویل هو خو هله چې درخانۍ پیدا کړې. ما وویل بس داسې وګڼه چې در مې موندلې او خانۍ ته لا ورځې پاتې دي. هغه وویل مطلب دا چې د رباب ته نه دي موندلې خو تارونه ورخېجول یې لا پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو ګوړه مې ورته ایښې وه په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې د درخانۍ لپاره زده کوې، په ګوړه کار نه کیږي، د شاتو بوتل به راوړي. ما ورته وویل بنده ته منظوره ده. وی ویل ښه اوس دا راته ووایه چې درخانۍ بیبي چیرته ده؟ ما ورته وویل دا به درته هله وایم چې رباب را زده کړې. زمرک مسکی شو. ویل یې زه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استاذ یې، مجبور یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی، خو زه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ننوتو زمرک په خپل کټ کې وغځېدو او ما ټلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ پیل کړ او راغږ یې کړ غزنه وغزنه. ځواب مې ورکړ ها بیا دې څه په زړه کې راوګرځېدل. وی ویل هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ ما وویل هو څه ناڅه خو یې پیژنم خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ وی ویل اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سوات نامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دوه بیته یې راته یاد دي. تر کابل نه هوا د وړي ښه ده، د کابل هوا ترخه د ده خوږه ده، په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی، حیف دا چې کشمیر ارد دی سوات تنګ دی. زړګیه زه چې لومړي ځل سوات ته راتلم د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیدو. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې منه خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږه مه 4 موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه وي. معنی دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبرو زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پریکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرې پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شوه کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګي د جغرافیې ساعت څانګه او د هغې په ترڅ کاته رایاد کړي وو. زمرک ویده شو خو زما به د څو شیبو لپاره ایله سترګې ورتلې. سحر شو او غرنیو مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لومړیو وړانګو هرکلی وکړ. مونږ چای وڅکلې، د هوټل د پیسو بیل مو ورکړ، بکسونه مو اوږو کړل او د پېښور د موټر اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو، سیند مرغانو، ځناورو، سیلانیانو او غرنیو وګړو ننداره کوله. د واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو په پریمانه ګاڼو پسوللي وي. یو ځای موټر ودرېدو، ماشومانو رامنډې کړې، د دنداسې ګېډه یې پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه ده خلک دلته د مزو لپاره راځي خو خپل اوسیدونکي په بده ورځ دي. تر دې چې واړه ماشومان یې په دې کنګل واورین چاپېریال کې د موټرو پسې د دنداسې ګېډې ځغلوي. اخر ولې؟ ورته مې وویل ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي. خو زما په خیال دلته غرونه دي، د کار وړ مځکې لږې دي، له ښاره لرې دي چې سړی سحر مزدورۍ پسې وځي ماښام راشي. غر د حکومت تر ولکې لاندې دی خو که خلکو ته وسپارل شي زر به سپیره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هیڅ نشي کولی؟ ما وویل ولې نه، خو که دلته کارخانې راشي، ښار راشي، فطري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکون لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري
لکه چې په واورو کې وچکړل شوي وي او د نړۍ د خلکو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بیلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کافرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستاني مسلمان کړل، خو بل پلو کافرستان په زړه بڼه له خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارۍ لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی او که بد؟ ما ورته وویل د کافرستان ساتل د یو مغربي لرغون پیژندونکي په اند ښه کار دی، خو مسلمان مبلغ به یې خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل ته هم عجب استدلال کوي، غوسه خبره نه کوي چې دا څیز ښه دی او که بد. رښتیا هم همداسې ښکاري چې د اشیاو ارزښت نسبي دی، یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې زاویې بد کیدی شي. له دې خبرو وروسته خاموش شو. نه پوهېږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. تادي مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته چې راورسېدو خپل سامان را سره و او څه ناڅه غرني سوغات مو هم اخیستي وو. بار درونو ګاډی مو ونیو، د زمرک دوی کور پر لارو. اول هغه کوز شو، بیا څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. رخصتي 2 ورځې پاتې وه، هغه هم په انتظار تېرې شوې او لیسې ته لاړم. بیا د استاذ له راتلو تر مخه په ټولګي کې شر او شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سحر د باد له مستانه رقصه پیدا کېږي. سندره په ختمېدو وه، زرینه راننوته، څانګه یې ښکل کړه، د څو اونیو تږې وه، د شونډو بېواکه خرپ یې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېده لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانه وړي، ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه او څانګه دواړه ملګرې وې او بیا دواړه نجونې وې، خو بیا هم دې ښکلولو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشیندلې. نه پوهېږم چې څه وکړم. د تختې خواته لاړم، تباشیر مې راواخیست او د غره یو انځور مې جوړ کړ. زه انځورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور د جوړولو لپاره غیر منظم خو پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او ترې لاندې مې ولیکل فطرت له جمال او جلاله ډک د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوستي انسان سترګې هم لوستلی شي. دا جمله مې لیکلې وه، یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکې راننوته. غوښتل مې چې تخته بیرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې جرأت مې ونه کړ. نیغ لاړم او په خپله چوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکل شوي جملې خوند ورکړ. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بیله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغوی په جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړ. ویل یې غرونه د زلزلو مخه نیسي، کانونه لري، سړ ځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډېر څه لري. د باران اورښت ته لار برابروي او د نیزونو مخه نیسي. خو په ټولو کې وروستۍ جملې ډېر خوند راکړ چې ویې ویل غرونه او ځنګلونه د مځکې ګاڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څانګه هم د سترګو له کونجونو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور ځغلنده پرواز کاوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېدو او استاذه ووته. څانګې ما ته رامخ کړ او په لومړي ځل یې راسره داسې خبرې پیل کړې چې نیغ په نیغه یې درس سره تړاو نه درلود. وی ویل غزنه غرونه دې ډېر خوښ دي؟ ما وویل هو، غرونه سیندونه نه بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو د تختې له انځوره دا پر ځای اټکل وکړ. څانګه په خندا شوه. ویل یې تاسو تېروتی، زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. اریانونکې ده، ما خو له تا سره هېڅکله پر دې اړه خبرې نه وې کړې. د دې پر ځای چې څانګه ځواب راکړي، نوراني سترګې چې نری شرابي مسکا پکې خپره وه زما سترګو سره وجنګولې. لاس یې زما کتابونو ته ورتېر کړ او په مسکا یې راته وویل ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړ، په غور یې وزیره او راته یې وویل له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب کې دا عکس لیدلی نو زړه ته مې پرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګرۍ خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورساو. زړه مې ولوېد. د ځان سره مې وویل اخر د معما حل دا راووت، تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم د خیال مرغه دې له کومې شنې څوکې نه توابونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ ما وویل نه داسې هم نه ده، د غرو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو د یو انسان نه هم توافونه شروع کړي دي. په دې خبره هغه د حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېزې لاندې راغلم او د خبرو سور او تال مې مات شو. څو شېبې زموږ دواړو سرونه ښکته وو، داسې حالت و لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې زه در سره مینه لرم. خو بیا مې خپل شیندلی حواس راټول کړ او ورته مې وویل دا عکس چې زما پر کتاب لګېدلی دا زموږ د خپل هیواد یوه ښکلې سیمه ده، دا بدخشان دی.
مننه دوستانو چې د ناول دویمه برخه مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې خوښه شوې به مو وي. موږ سره خپل نظر ضرور شریک کړئ چې تاسو سره نورې برخې هم شریکې کړو. که تاسو زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس ترسره خان کلیک سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.